سلامونه دوستانو په الماني ژبه باندې درې مهمه جملې ذکر موږ چې کله چاته وایو دلته انتظار وکړئ یا دلته صبر وکړئ دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو warten Sie hier warten یا warten Sie hier دواړه صحیح دي دوستانو د زی دلته موږ د یو کس یعنی فورمل مؤدبانه شکل سره استفاده کوو او کله چې موږ وایو څه شوي دي څه خبره ده دغه جمله معنا یې ورکوي خو په دوه طریقو ویل کیږي درته وایم اول طریقه موږ ته ده was ist passiert was ist passiert was ist passiert مطلب څه شوي دي څه واقع شوې ده او چې کله موږ وایو څه خبره ده یا څه شوي دي دغه جمله په بله طریقه هم وایو was ist los was ist los تاسو همیشه چا نه پوښتنه کوئ څه خبره ده څه شوي دي د دغه دواړو نه یوه زده کړئ دواړه یوه معنا ورکوي کولی شئ خپلې پوښتنه په کمنټونو کې وکړئ لایک فالو کمنټونه مو هیر نه شي دوستانو